ما ته ورځ یو کس ټلیفون وکړو زه په سود باندې کور علم ځان دی بهرو ملکونو کې یاره مې په سود خو کور حرام وي دا خو ما ته هم پته چې حرام دي خو دلته بعضو مولیانو فتوا ورکړي جایز دي نو ما د مولا په فتوې سره خو حلال نه حرامېږي او نه حرام حلالېږي حلال او حرام دا خو د الله په لاس کې دي نو ما د مولوي صاحب سره ته دلیل معلوم کا بیا ما ته وایي دلته یو اسلامي مرکز دی هغې کې مولا کیني ما ته معلومات وکړه سبا بیا ما ته ټلیفون وکړه که ده سره څه دلایل ما ته خو دا پته نشي چې د سود د حلالوالي دپاره هم څه دلایل شته سود خو داسې حرام دی تپوس یې مه کوه سبا له چې راغه ما ته وویل مولوي صاحب وایي چې د غریب سړي دپاره د یو کور د اخیستو ګنجایش پکې شته د غریب سړي دپاره د یو کور دوه نه زیاتې به نه کړي د یو کور د اخیستو ګنجایش دا پکې شته نو حیران شوم زه نو ما دا خو به دا غریب سبا له نورې قصې هم کوي یو غریب به راشي هغه به دا ووایي چې زما د واده طاقت نه کېږي او دلته خوا کې د زینا یو اډه ده که زه داسې یو شپې له ورځم نو بیا خو به ته دی دا هم وایي چې غریب سړي دپاره یوه شپه څه ده یو شپه جایز ده ځکه چې غریب دی بندګي د الله دا